إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلفاء راشدين سیرت موږ بیانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه سیرت موږ بیان کړو او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د سیرت بعضی څه موږ بیان کړو. نن به ان شاء الله د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په خلافت کې چې کم کارونه شي په هغه کې بعضو ته اشاره او د شان عثمان ابن عفان رضی الله عنه د شهادت واقعه چې خوارج هغه شهید کړو. د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ډېر فضایل موږ سره مخکې تیر شي. عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه د خلافت چې پاتې شوی نو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د مرګ نه دریش په بعد هغه خلیفہ شو او عمر رضی الله عنه شپږ کسان غوړه کړیو نو دغه په اتفاق سره د خلیفہ شو او 12 کاله خلافت چې دنو دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د مخکنه گواہی ورکړی دا چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه به شهید کی. د خبرې ته مخکې اشاره کړو او په روایت کې راځي چې عائشہ رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیروي چې زما باز ملګری مال راوغواړي وی ما دوی چې ابوبکر صدیق راوغواړم وی چې نه ابوبکر صدیق نه، وی ما دوی چې عمر وی چې نه عمر نه، وی ما دوی چې ستاسو ترز وی علی رضی الله عنه وی چې نه غم راغواړي، وی ما چې عثمان وی چې نه عثمان رضی الله عنه راوړي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسر ملاو شنو دوی یو طرف ته شو او عائشہ رضی الله عنها وی چې جعل یسار نو په وګ کې اوس د پټي پټي خبرې کولې رسول الله متسوي او دا غي دلته د عثمان بن عفان دا رنگ چې دا به بدلیدو. نو په کوم ورځ فلما کان یوم الدار هغه ورځ ته لکی په کوم ورځ باندې عثمان بن عفان رضی شهید کړي شو دغه په کور کې وحصر فيها او هغه کې هغه بند کړي شو. نو موږ ته چې یا امیر المؤمنین الا تقاتل جنگ نکو د خلکو سره د خوارجو سره، یو ماته چې لا رسول صلی الله علیه وسلم ما سره یو لوز کړو او زه صبر کوم او په لوز باندې مضبوط ولاړم. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې و. د دې کې خصفه اشاره د خبرې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه چې تاسو سره خلک جنگ کوي او تابه شهید کوي. هغه معروف حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوکیداری کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوی په غاړه ناس په باغ کې دنه وی چې استفتح رجل یسړی راغی دا وری وټکو. نو ما چې څوک چې ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ورته کوراو کا افتح له وبشره بالجنه او د جنت زیره ولورک. بلغه بعد عمر بن خطاب راغی بیا دریم پر چا ور وټکو نو عثمان بن عفان رسول صلی الله علیه وسلم وی افتح له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه ورته کوراو کوي جنت زیره ولورک او دا وته چې مصیبت به کوم درسي. ناغوی چې عثمان بن عفان ته فاخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله شکر وستو الله شکر جنت به زیری وستو الله شکر او بیا وی الله المستعان د الله نه مرسته غواړو په دغه مصیبت کې او په دغه امتحان کې. په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا روایت شته.
یو روایت کې دا راځي مر ابن کعب رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د فتنو تذکرہ کوله دا روایت امت او ذکر کړه رسول صلی الله علیه وسلم د فتنې مونږ ته ډیر رانیږدې کړي یعنی دیسی وی سمه واضح کړي فمر رجل مقنع في ثوب وسړی تیر شو هغه ځان پټ کړو په کپڑے کې صادر کې رسول صلی الله علیه وسلم چې هذا يومئذ على الهدى دا سړی په دغه فتنو کې د فتنو په دور کې په هدایت مر ابن کعب وی زبد سړی په شوره کې چې سوق ته فیدا هو عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا جنې حدیث کې خصفای رسول صلی الله علیه وسلم عثمان ته یا عثمان ان ولاك الله هذا الامر کچرت الله تعالی دا مشرتیات درکې فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع نه د منافقان وغواړي چې تنه د کمیس وبس او ته د کمیس نو بس کم چې رب العالمین تعالی درکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه د خلافت د زمانه چې دا د یو قیمتي زمانه و اگر که بعض کتابونو والا او لیکونکو داغه په سیرت کې ډېر دروغ هم بیان کړي او دا اکثر د شیعاګانو نه متاثر دي چې شیعاګانو دغه سره نه لګي عثمان بن عفان رضی الله عنه سره نو دغه په سیرت کې دروغ ډېر دي چې هغه دا چل کړو دا چل کړو ان شاء الله ټول خبرو وضاحت ومخ کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه ټول خلافت چې دغه 12 کالو په دې 12 کالو کې اولنی شپږ کال چې د خو هیڅ مسله نشته اولنی شپږ کال دغه د خلافت سره د خبره بر ده چا سویم نه بلکې د دې خلکو د ډیر زیات خو ولې ځکه چې د نرمي وکوله داغه مخکې مثلا عمر بن خطاب رضی الله عمر بن خطاب ډیر سخت داغه په مقابله کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د نرمو او دا یو وجه ده چې خوارج را پاسېدو او دا جاخه جوړ کړل چې عثمان بن عفان رضی الله عنه ډیر یو نرم زړه ول انسان ډیر نرم دیلو داغه درس هغه به ډاډه شو چې ډاډه شنو داغه اخره کې به د غټه فتنه ته جوړ شو چې هغه مخه ته ان شاء الله داغه تفصیل را روان دي عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه په زمانه کې دنیا علاقې چې دغه فتح شوی لکه افریقیا چې کوم ملکونه دغه طرف ته غزاګانی شي تشن چې د ذات الصواري د یو غټه واقعا یا غټ جنگ دغه په خلافت کې شوی دی ډیر علاقې چې تفصیل لمغ نشوتلې آذربایجان ارمینیا کابل سجستان نور ډیر علاقې دغه په زمانه کې او دغه په خلافت کې فتح کړې شوی نو په دغه زمانه کې په خلکو سره مالونه ډیر شي نعمتونه ډیر شي د نعمتونو او مالونه چې ډیر شي د لسم فتنه جوړي نو په دغه د عثمان بن عفان په خلافت کې د فتنې یو سبب دام دی چې خلکو سره مالونه ډیر زیات شي نعمتونه ډیر شي دغه د لسه د بس خلک چې دین دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی وکړه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو غټ کاردام شو چې مسجد نبوي او مسجد حرام د توسعه شي عثمان بن عفان رضی الله عنه د دوه جمعتونه مسجد حرام او مسجد نبوي د دوه چې دغه غټ کړو ځکه دا په خلکو باندې تنګ شي نو غول نور زین واغستو د غټ کړو د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو کاردام شوی چې د قران په یو قرت د قریش په لغت باندې راجمع شي د قران په پیری راجمع کړي شی یو پیر خو موږ د ابوبکر صدیق رضی الله په سیرت کې بیان کړو ابوبکر صدیق رضی الله په سیرت کې دي سوا چې د قران د سی په یو مصحف کې نو په یو ذکر راجمع نو بعض قران چاته یادو بعض چې په کانو لیکل شي نو بعض په چمړو لیکل شي او بعض په کپړو لیکل شي نو بیا د یمامه جنگ چې کله راغی پای کې ډیر قاریان چې دغه شهیدان کړي شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا مشوره ورکړی شو چې کدا قاریان زمونږ د دې زینو قران زمونږ نه زایش نبی هغه کسان په دې زموري یا د زموري ول ورکړي چې تاسو د قران را جمع کوئ نو قران را جمع کړی شو دغه یو مصحف چې ابوبکر صدیق سره او به دي شي تو بیا حفصه رضی الله عنها سره بیا د قراتو کې اختلافات پیدا شو نبی د خلکو سره چې کوم قرانونه ځان سره خودو پغې کې بعض د څه قراتونه مو یا د څه آیتونه به کوم چې منسوخ شي
لکه د قران کې دي آیتونه مخکې وو چې الله نازل کړیو او وسه شوی منسوخ شوی دي قرأت منسوخ شوی د حکم منسوخ شوی او بعض دي چې قرأت منسوخ شوی حکم شتي لکه دا خدا مسله یو زنانه ماشوم له 15 پیریته ورکی نه دا زنانه به ماشوم حرام شو دا یو آیت په قران کې اوس په قران کې نشتی نه دا قسم آیتونه مو خباز زینو کې د صحابه تفسیر بکیم لیکلای شو چې نه پلاني صحابي دلته داوي دا به د خلکو سره وو او هر سړی قرأتم جدا به یاد کړ هر علاقه ول سره جدا یو قرأت دغه د لاسه جنگونه اختلافات په خلکو کې پیدا کیدو چې دوی زمونږ د سید اقبل وي زمونږ د سید ابل وي زمونږ د سید عثمان بن عفان رضی الله عنه مشوره ورکړي شو هغه په سوچ کدي چې داخله کې لګي نو دا خو به د اختلافات پیدا شي په امت کې لکه څنګه چې په يهودو نصارو کې پیدا شي داغه د باقي ټول قرآن راجمه کړ هغه ختم کړ هغه وسیزل او دغه یو قرأت پرې خو یو لغت چې هغه د قریش په لغت ته او د دینه غزياتي خبرې چې کم بګه منسوخ آیتونه هغه ختم کړی شو یا کدي کې څه تفسیر لیکلی شو هغه ټول لري کړی شو نو دا قرآن د سره جمع کېده د الله د فضل نه بعد د عثمان بن عفان رضی الله عنه یو فضیلت ته په امت باندې او دغه زمونږ سره یو خدي او کوم ټول عمر لګي شو دغه د دې خو شکریا دا کو نه نشو پوره کولای چې څومره غټ خیمه سره کړی عثمان بن عفان په زمانه کې دای غټ کار شي په دې باندې بعض خلک اعتراضات کوي زم چې دی باب لور نشم د موضوع برانډې روک دي شي ځکه چې د شیعاګانو په کوم صحابي باندې اعتراض نشته څوک زموږ د دې صحابي او غیبه باندې دا اعتراض نشته په دې اصول باندې ډېر اعتراضات کوي بو کې عثمان بن عفان رضی الله عنه یو اعتراض باندې کې د قرآن نسیزري قرآن د سیزري په ټیم کې نور صحابه کرام او دا ټول په دې باندې اتفاق او د سیزري هغه دې لپاره نه دي چې دا د دې بی ادبی کې بلکې هغه د دې لپاره سیزري چې د ادب دی کدي چې گزارلې وبوته پلار کې د شي ګنته گزار کړ د بی ادبی وو د قرآن سیزل په دې وخت کې د جایز دي او په هغه ټیم کې غړ صحابه کرامو په خپل عثمان بن عفان هم سوق دي نو دا اعتراض کول د پالتو اعتراضات او دا د شیعاګانو د مقصد دی چې دوی بس یو خبره روانه کې د صحابي مبارکي رو به انسان په ځړ کې د دې صحابي قدر شي هغه کم شي یو تاسو مثال درکم دغه مثال کې منګه د صحابي سیرت بیانو دي چې د بلال رضی الله سیرت بیانو الحمدلله زمونږ ټولو دا عقیده د زمونږ منهج دی چې بلال رضی الله اوچت انسان ډیر اوچت انسان او جنتی او داغه مبارک کې موږ ته څه خبرې کینو موږ اورېدو ته تیار نه یو دي چې کنه څوک تیار دي ستاسو مخ کې څوک بلال رضی الله بدر دی وای نشي ویلې موږ ځان وځو نو زموږ مخ کې څوک سني شي الحمدلله خو یو ورځ یو مولا بیان وکړو او وی سنره وته کې خبره وکړه بلال رضی الله دې سينو پکار دا کاری غلط کړو دا کاری دې کړو دا کار نه نه داو سبب لګ ډیرو برز بلګ ډیرو ستاسو د زړونو د بلاد رضنه مقام چې را ختم شو اما کې چې کوم وغه شو ختم شو نن په دغه خبرې وشو به رو د دې سره خو بلازم یو بل صحابي نه سو کنه مجلس کې هغه ته خبر وړي به رو بل ته وړي به رو بل ته وړي او دې سزا او په اخر کې رسول سم ته وړي نو صحابه کرامو مبارک کې چې خبرې کې نو زر پیری بو ډول سوچ کې زه چې سوما د سوما او چا مبارک کې دا زموږ مبارک خبرې نه دي چې څه دی وي تړي غټو انسانانو مبارک خبرې د ایمان او د کفر مسله ده د منافقت او د اسلام مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې و چې څوک د صحابه کرامو سره محبت کوي دا مسلمان دی او دوی سره چې څوک دښمنی کوي دا منافق دی نو خبره د منافقت او د ایمان ده خبره د اسلام او د کفر ده دا سمامولي خبرې نه جوړي خبرې غټ کار د عثمان بن عفان رضی الله زمانه کې دا شی او د خلافت کې چې د قران راجمع کړی شي او د غټ علاقې چې د فتح کړی شي په سلور 13 هجری کې د دې فتنې آغاز شوه دی د کومې دلاسه چې بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړی شي دی فتنه کې د چا چې غټ لاس هغه یو کس ته عبد الله ابن سبأ اليهودي عبد الله ابن سبأ اليهودي د اصل کې یمنی دی
او د يهوديو اسلام اخکار کو چې زه مسلمان یم او خطرناک انسان هغه چې د ستاسو لباس کې تاسو دښمنی کوي. يهودي نصراني موږ ته دومره نقصان نشي رسول الله چې موږ ته منافق رسي او څومره چې موږ ته شیعه رسي. ولې چې شیعه ظاهر کې څه وي ویزه مسلمانې باطن کې هغه دښمنی کوي بلکې باطن کې نه صفای دښمنی کوي د سنیانو سره او د مسلمانانو سره. دا قسمه دښمن خطرناک. عبد الله ابن سبا يهودي خبيث دا چلو کو چې په ظاهر کې اسلام راوړو او به دا خبره ښکارا کړې چې زه د علي رضی الله عنه مرګره ما د شیعاګانو بنیادم ګره د قزینه خوده شي تر دې چې به یو فرقه پیدا شو هغه ته سبعیه ویل کیږي او دې فرقه به دي شي چې علي رضی الله عنه دا الله دی او غوی راغلی په علي رضی الله عنه بشي او علي رضی الله عنه وی انت هو تاغه هغه ته و من هو هغه سوکته وی انت الله تعالی دومره دغه مقام دی اوچت کو د علي رضی الله عنه چې دغه رب العالمین مقام ته ورسو. نو علي رضی الله عنه چلو کو چې هغه سره چې کوم غلامو هغه ته وی کنده وکنه او بای کی ور ولګو او مشهور شعر وی لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. کله چې ما ولید چې کار ډیر خراب شو د خلک په ګډوډو سر شو کفر او شرک ته وړي نو ما ور ولګو او قنبر ته आवाज وکاو به ته ټول ورچولې د شي زیلو چې تاسو ما د الله سره کوي نو زه خدای الله سبحانه تعالی درجه ته نه رسم. دغه انسان چې دینه د په دغه ټیم کې په دې بعضو مسلمانانو کې د يهودیت د عقاید هم تقسیم نشر کول شکونه وته پیدا کول. ګوره دا خبره وتم کړي و وی ګوره عیسی علی السلام به واپس راځي کنه راځي د مسلمانانو بوته او واپس راځي نو چې هغه راځي نو زمونږ د پیغمبر په کار چې هغه شاګړ حقدار دي نو زمونږ پیغمبر مړ نه دی هغه به واپس راځي. دغه شان په دې طریقې سره د خلکو د دین خرابو. نو یو کاری به کې دا کو چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیاں پیدا کولې او ګرځېدو په یو ځکه په بل ځکه او د سره ډیر خلک مرګري چې دغه خپل تفصیل له او خطونه لیکل شروع کړو خطونه او دا خطونه د چا طرف نه لیکل لکه د زبیر ابن عوام طرف نه علي رضی الله عنه طرف نه طلحه عائشه دا غوډي طرف نه خطونه لیکل او باغی باندې به مهروم لګاو دا غوي مهر به لګو هغه به دي کم چې باندو کې ساده مسلمانانو وسیدو ساده خلک وسیدو هغه ته ویلو چې کله والته ورته به خط پړاو کو ودا د علي رضی الله خط راغلی چې عثمان بن عفان چې دین هغه زموږ سره دوکه کوي او بیت المال نه مال خړو خپل خلکو له ترجیح ورکوي دا کې او د علي رضی الله مهر بهم لګیدل. په هغه وخت خدای سي وسایل نو څنګه نن سبا ته خبره تحقیق وک هغه چې به د خط وریدو او به دغه سادهګان او دغه خپل خلک چې هغه د خط ورسېدو او چې د علي رضی الله مهر بلګیدل وګوره د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي مهر بلګیدل بس نور سړي دغه په دې طریقې سره دوی د خلک چې د ځان سره راګرمول او په دې کې څو کسان د سره ډیر مشهور. عائشه رضی الله یو کس راغی او د عثمان ابن عفان رضی الله مبارک خبرې کولې وسره نو دې کس وته دغه نوم مسروق وګوره ام المؤمنین دلته صفاتونه کې او الته چې دینو خط لیکل د خلکو ته جوړوځي اخوتي والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوادا في بياض ما هو چې تور ټکه نه لیکل دا چا ویلي چې ما خبرې لیکلي د اوسه پورې خو ما سره دی ناغه ته چې موږ ته حدیث خبره قاعده خلک کتابونه خوري چې عائشه حدیث کار کړي نو په دې طریقې سره عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیان پیدا کول د عبد الله ابن سبا اليهودي خبيث دغه کارو او په هر ځکه دغه مرګري پیدا شو په هر ځکه دغه مرګري پیدا چیرې دا خبره ست صحیح ده. عثمان بن عفان له نو په کار چې دي شي کړه عثمان بن عفان له دي شي نو په کار چې دای کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه په باز زینو کې خپل کسان چې هغه ته نږدې وو یعنی دغه په نسب کې د مشران کړیو
نو دوی به دا خبرم کوله وی د خپل خلک ولې مشران کوي او دا عیب نه دی ټوټل کسان چې کوم هغه خپل خلافت کې مشران کړي دي چې هغه د قریش نه دي او د قبیلې نه دي اپینځي دي شپږ دي او د نور دنیا شي په لقب باندې مشران کړي د پینځه شپږ به کومه څه خبره شو بل چې یو سړی حقداري دی یو زین ته بوله د منصب نه ورکه کنه ته بدی د ګوري چې دا زما خپل کې د پردې دي کې څه حرج او مثال کې زستا خپل معتموین چې د پلاني کار حقدار دي ته ماغه د محققین بدی کې څه حرج نشته خو يهود او منافقان دغه څه چل کوي کنه په امت کې بصور جوړي په دغه وخت کې دا چلو شو چې د مصر چې کم خلکو باغو باندې عمرو بن العاص رضی الله عنه د به مشر عمرو بن العاص د په مصر باندې مشر ډیر وخت نه مشر نو د مصر والا رالو عثمان بن عفان ته شکایت وکړ چې عمرو بن العاص داده او دغه او دسه او دغه شکایتونه وکړ نو عمرو بن العاص رضی الله عنه غلری کړی شو دا غینه او دغه په ځمانه یو بل کس مشر کړی شو عبد الله بن سعد ابن ابي السرح د به مشر کو چا عثمان بن عفان په دې مشر کو لږ وخت بعد بیا د مصر ولرالو او د توي چې د زمنګ نه لري کا زمنګ دی نه لري خو عثمان بن عفان رضی الله عنه د خبرې انکار وکړ یو تر تمام یو سره تاسو لري کو اوس بیا را بل سره ما لري کې دا څه خبره شو او دیرالو په مدینه کې پراته مدینه ته رالو مسجد نبوي ته رالو او دا سره لري بعض صحابه کرام هم عثمان بن عفان ته نصیحت وکړي چې دوی دا خبره کوي تولومن ناغو تی وی هغه تی تاسو څوک واړی وی موږ محمد ابن ابو بکر غواړو محمد ابن ابي بکر غواړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی دې به موږ مشر شي هغه چې سید زئی دی روان شو په لار کې یو کس مخه لورای یو مری تور انسانو هغه مخه لورای پس ورلې باندې ناس د عثمان بن عفان رضی الله عنه غلام داغه سره د خلکو سره ودرېدو وی تاسو سکوي چې چل چرته روانه خبر روانه شو ندوته یو خطر وېستو مال خو عثمان بن عفان خطر کړي دا خط ولم چاله عبد الله بن سعد بن ابي السرح له مصر کې چې کم دي ناغوتی را خط مونږ توخه په دې خط کې څه لیکلي اخت چې وېستو نو په خط کې لیکلي دي من عثمان الى عبد الله عثمان بن عفان طرف عبد الله طرف پتا به کسان در روان دي او څه طریقه جوړ کړو دا ټول مړکا تب د خط کې دنه لیکلي دوی چې دا خط وکړو به د نور صحابه کرام وسلم بلو شو خرج دې څه خوشي او خبره د غوسې چې یو طرف ته دا خبره بل طرف ته دا خبره او دا سیرت ته وسلند بیانو مگر کې د ډیر وګت سیرت ته پدې کې ډیرو کسانو نمونه په منځ کې راځي او نورم دي څه واقعیت به کې راغلي خدا غلند واقعیت چې په دې مختصر ټینګ کې موږ دغه د شهادت ته واقعي پوره کو دا کسان غوسه شو او بیا د بس صحابه کرامو په سرپرستی کې دوی لاړو په دغه پسې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې عثمان بن عفان رضی الله عنه رويستو هغه ته وی چې ګوره دا سړی ستا غلام دی کنه دی وی دا د کوم سورلی چې د سره دا وی دا ستاده کنه دی یو زما ده نو چې زما چې دا ستاده او دغه ستاده غلام نو بیا خو د خط مستغل خط زمانه او په دې خبر باندې دا قسم غوړو دا خط چې دا زمانه دی او په دې طریقې سره از ته سوچو کې څومره خطرناک چال دا روان دي چې داسې طریقه رواني نو سبب خلک یو پاتې شي او سبب خلکو کې اتفاق پاتې شي سبب خلک د عثمان بن عفان سره محبت کوي چې دا قسم خطونه لیکل کېږي او ساده خلک دي هغه ته خط راشي او په دې خط کې ودل کېږي چې عثمان بن عفان اوریاد بالله ظالم دی خپل خلکو له ترجیح ور کوي د بیت المال مالو خړو لاندې مور بل چاله کېدل علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه دا خبر اثر کوي کنه کوي لازم اثر کوي عثمان بن عفان رضی الله مبارک خلک دي شو تر دې چې بعض روایتونه کې دي راځي چې د فتنې دومره کار وکړو سعید ابن المسیب رحمه الله وی کله کله زنانه په مثال کړه بیت المال ته نو مال زما اسره کوي نو دومره سامان به ور کړی شو د بیت المال نه دومره سامان چې دی به چتول هم نشو او په دې وته کې به وی اللهم بدل اللهم غیر یا الله دا عثمان بن عفان لری کې د خلافت ختم کی دومره خلکو د ژوند دوی را ډکړو هغه چې یو طرف ته دومره مال وړي او دومره خیر ته ملويږي دومره برکت ته ملويږي د بیت المال او ته په خپل باندې دا خبرې کې دلیل به دی باندې چې د فتنه بازو خلکو چې د نخ
خکار کړه او خاص کر د فتنه بازو چې کم ګړ دی هغه کم زیاده ما کم ملکیت کوس مصر چې کم ملک دی دا د فتنه باز کم دی دوی التر جمع شي او التر دوی خبرې کول او دا غزینه دوی راغلی مو په عثمان بن عفان پسې په دا خبرې د پاره عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې یو خطبه مو کړه کله چې فتنه ورو ډیره ده هغه خطبه کې هغه دوی چې اول بخانه وغوښته د الله سبحانه تعالی نه او بیا په جړاش د صحابه کرام سره په جړاش نو به دوی چې د فتنې زینه چې هر طرف ته ګډي وډي کیږي هر طرف ته رواني دي دا خبره وکړه چې هر طرف ته حالات کمزوري کیږي او زه قسم خورم په دې خبره باندې چې زم پاغله روانم ما كان عليه الشيخان ابو بکر و عمر په کوم در باندې ابو بکر او عمر زم پاغله روانم او نور دي نصیحتونه وکړو دې سره د خلکو هغه حالات لږ کنټرول شو برابر شو د عثمان بن عفان رانه په دې وخت کې د فتنې ګوره یو سبب دام دی چې د عثمان بن عفان خوې او د عمر بن خطاب رانه خوې د بدل لی جدا عمر بن خطاب سخو او عثمان بن عفان سو هغه نرمو د نرمي مطلب دا نه چې هغه کمزور و نرم اخلاقی دا ګوره مطلب نه چې دا سړی کمزور دی خو نه هغه نرمو نو کله چې مخکې براشي ان شاء الله کله چې د خوارج رالو دغه د کور محاصره وکړه د کور ټول بند کو هغه ته ومنځ کې دا خبره کړې او ما جرأکم علی الا حلمی تاسو چې نن دومره طاقت ورشي او زور ورشي او غلی بار ولاړی نو دا زما د نرمۍ د لاس عثمان بن عفان دا نرمو بعضو کسانو کې بعضو کارونو کې هغه سختی ونه کړه او هغه خبره مخې ته روانه و یو سبب دا مو د دې فتنې چې د بعض کم قبایل چې قبیله او غټ خاندانونو بهر وسیدو خاص کر د باندو ول دوی په دې خبر باندې سوچ کې یا په دې کې په غوسو چې ولي د قریش چې دوی ته مشرتیا ملويږي ولي د ټول کسان چې د قریش نه دي نه په دې خلکو کې فتنه ډېر زر خوريږي لکه مثال کې د پته ورګي چې پلانیزي کې چې کم خلک دي هغه په دې خبر باندې خپدي د پلاني بچانه اوس دې خبرو ته دې خلکو ته معمولی خبري پکار دي د څه کنه او د قبایل چې کم دي د خاندانونه چې دوی په دې خبره دوی سوچ کړي چې ولې ټول مشرتیا چې د قریش ته ملوي ولې غالبا مشران د دوی نو ته به دوی به ورشه یو جذباتي تقریر دوی لبل پکار دی بس یو جذباتي تقریر ول پکار دی چې وګوره عثمان بن عفان دا وګوره غزالم دا وګوره یاد بالله وګوره غدا چلو وګوره غدا چلو او د خلک بس شي د خلک په ټول تاثیر مرګري شي په دې طریقې سره چې د عثمان بن عفان رضی په زمانه کې چې د خبره خمخې روانه او په دې کې د غوي سره منګوي چې مصر ولا به ټول نزيد ګرم دي او به د غوي سره چې د مصر ولا سره بصره ولا او کوفه یعنی عراق ولا خلک چې دا سره هم شریک شو دوی دغه زین وروته خو په اتفاق باندې مدینه ته په 15 هجری کې دوی رالو مدینه ته او په دې سره لږ لکه موږ حج لره روانو او خبره دره کړه کړي چې موږ سره راځو موږ حج راځو ذوالقعده میاشو نو حج ته یو میاش پاتې نو موږ راغلي چې د حج لیو موږ نور څه نه غواړو او پښړه کې دا و چې موږ به عثمان بن عفان رضان هغه وجنو او هغه به مړکو به د څو کسان نغلو د سیرت ولودي په منځ کې اختلاف ته بس 2000 وي بس شپږ زره وي خو کم سے کم 2000 دی او زیات نه زیات سوري شپږ زره دي دوی چې کله رالو نو د عثمان بن عفان رضان درې کور نه چپ چاپیره ودرېدو ذوالقعده په دې میاش کې او هغه ته د بهر نه د اوازونه کول چې ته د خلافت څخه ته د خلافت مونږ ته پرېده تر خپل کار پرېده خلافت پرېده او تا خواش د خوارج د موضوع له دې کې ته خبرو کوم د فائدې لپاره همیشه ځان سره دا خبره یاد ساتي د سرو زرو په بو باندې ولي کوي د خوارج غټه موضوع د قده په بچایانو باندې تنقیدونه کول او په امت کې به مشرانو خلکو باندې تنقیدونه کول دا د خوارج غټه موضوع ده چې تاسو سره کینی او کچې د خبرې دی ووري پلانې عدل نه کوي پلانې انصاف نه کوي پلانې
مسلمان نه دی مسلمان دي سي پلانې دا چل دي نه کوي پلانې د ذمہواری صحیح نه ادا کوي او دغه تعجب مکوئ ګور په عثمان بن عفان په سیدی راغلی دي وې د خلافت صحیح نشي کولای دا خو پرې ده د دوی چې کم نکو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره کړې چې دنه به خوارج پیدا کیږي اگر رسول سم ته ویل یا رسول الله ته چې مال تقسیمین او تعادل نشي کولای لکه بل پر نن سبا خوارج روزي او په مسلمانانو باندې اعتراضات کوي چې تاسو دا چلو کو تاسو کافرانی تاسو دای تاسو دغه ندی کې تعجب نشته شته به تعجب چې عثمان بن عفان رضی الله عنه صحیح خلافت نشي کولای عثمان بن عفان رضی الله ظالم دی عثمان بن عفان عدل او انصاف نشي کولای نو به څوک عدل او انصاف وکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه ظالمان راغلي او دغه د کور نه چیرې غیر چا پیر دوی ودرېدو الله اکبر عثمان بن عفان په دغه ټیم کې راوته بهر ته د جمعې خطبه له کوم را کوم وخت چې جمعې خطبه به کړاله نو عثمان بن عفان راوته بهر ته او د جمعې خطبه شروع کړه نو د خطبه په دوران کې به خوارجو کې بعض کسان په هغه پسې پاسیدو او هغه ته کنځري وکړي او هغه سره لاس کې امساو د دوه یا کالو بوډا یا د بعض روایت مطابق صدورات یا کالو بوډا چې هغه په امساو سره په لاس کې ولاړ څومره کمزوري نو دوی چې امسا واغسته او هغه امسا ولا ماته کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه په هغه خطبه کې د خلکو ته د نصیحتونو وکړو چې تاسو په دې قسمه خبرو کې ګوتې مو وایي دې فتنو ځان لري ساتي هغه خپل کار کوو وی په اخر کې چې په کانو ویشتو کله چې راغله نام سامان تکړه به په کانو ویشتو حتی سرع من المنبر ناغه دې منبر نه رولې دو بهوش شو به خلکو اوچت کو کور ته ویوړو ابو هريره رضی الله عنه عبد الله بن عمر زید بن ثابت رضی الله عنه او دې نور صحابه کرامو چې هغه دې سره کور ته ورننه وته او بیا د ټول دغه سره کېناستو او مشوره وکړه چې لکه منګه جنگ کو د دوی سره نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د ټول منع کړو حسن ابن علي رضی الله عنه د علي رضی بلکې هغه به زخمی شوم دي یو گزار به لګیدلم دي اوس کوم ځکه دي شیګان چې دا خبرو ته منګو کو جديز غوډه د عثمان بن عفان د دفاع کوي حسین رضی الله عنه عبد الله بن زبیر ابو هريره او دا کشران صحابه چې خاص کر یا د صحابه کرامو زامن چې کوم دي تقریبا بعض روایتونه کې راځي وسو کسانو صحابه کرامو زامن د ځوانان دا ټول رالو عثمان بن عفان ته امیر المؤمنین ته امر وکا مونږ بچی د خوارجو سره جنگ کو خو عثمان بن عفان راوي چې نه زه نه غواړم چې زما د لاس په امت کې چې ویني تویش عثمان بن عفان رضی دومره مهربان انسان دی لکه د خپل ځان غم وسره نشتی او غم وسره چاره د امت غم دی چې د امت کې ویني توی نشي تاسو لسی چلونی شي خیر دی ځکه بوډا سړی مکماته سوی او ګوري چې سبا تقدیر کې لیکل شي عبد الله بن عامر بن ربيعه وی زید عثمان بن عفان رضی سره په هغه ورځ ومالته وکمر چې محاصره کړی شی وی ما ته وی چې بهر ته د خلکو ته دا خبرو پتا سو کې چې څوک عثمان بن عفان خپل مشر غړینو ګر خپل اسلحه ورسره سره پټ ساتي جنگ بنه کوي نو دیږي کې دا سوال لازم پزړه کې راځي د عثمان بن عفان سیرت چې کلم بیانې نو پزړه کې دا سوال لازم چې په دغه ټیم کې صحابه کرام په کم ځکو او په دغه ټیم کې صحابه کرام زامن کم ځکو دا غي جواب دی ځکه چې د امیر المؤمنین خبره منل دا واجب دي چې کله د شریعت خلاف نه چې کله شریعت خلاف نه دا غي منل څه دي واجب دي دیږي عثمان بن عفان د امر کړي چې څوک به جنگ نه کوي نو عثمان بن عفان دنو دا بهر د کسانی چې منک بلکې دی پور راځي با سیرتونو کې چې عثمان بن عفان دغه سره چې کوم غلامان اغون ډیر غوسو هغه ته موږ اجازه درکې چې موږ بدلو واخلو هغه کل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله زما په نوکرانو کې په غلامانو کې چې چم خپل اسلحه کې خو ده او جنگ نه کو نو د الله د پر ما آزاد کړي هغه ټول آزاد کړ عثمان بن عفان رضی الله عنه جنگ نه وخت فائدې لپاره دا خبره ساتي چې ګوره په دې ټولو فتنه کې د څه صحابي نشي چې به شریک شوی ګوره لکه عثمان بن عفان په کوم کسان ناغري دي 2000 نواله ده سو پوری شپږ زره پوری په دې کې صحابي نشتی ګوره چې دې کې څوک صحابي راغلي بالکل په تاریخ کې د سینې دی راغلي په صحیح سره چې صحابي پکې
محمد ابن ابي بکر بکور ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره مخکې کو هغه صحابي نه او هغه بیا منځ کې دینه تله هغه خبره مخکې تر روانه نو دا څنګه کېږي چې صحابي دي او هغه دي مسلمان بادشاہ خلاف روزي او هغه دي د مسلمانانو ویني توي او بیر دي انسان خلاف روزي الله اکبر دغه خلاف روزي د عثمان بن عفان د خلاف کې روزي دا کم چې راوتی نو د دین ډېر لري خلکو عثمان بن عفان رضی الله عنه په خپل کور کې او محاصره کړی شو تقریبا سلوي خورزي په دبانی خوراک منو تر دې چې بیت وبم من کړی او جمعه ته بم نشو راوته جمعه ته بم بنکو نو هغه ظالمانو به خطبه هم کولې او په خطبه کې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې بدر دی ویلي او یارو به چې موږ به تا مړکو موږ به تا دیسې کو په دغه ټیم کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د عبد الله بن عمر سره مشوره وکړه هغه راوخته په ورغه وی ابن عمر د عمر زویا د خلکو د خیال سوي هغه سوي وی دی وی چې لکه د خلافت پرې عبد الله بن عمر وته وی پرې نه دی فلا ارى ان تخلق قميصا قمصكه الله نو ما دې ښکاری چې د قمیص مو بس کم چې الله تعالی درکړي فتكون سنه څومره قیمتي خبره وته کړی دا خو به یو طریقه شي کلمہ کره قوم خلیفتهم او امامهم خلاه نو به چې هر قوم د خپل مشر سره نه لګي بروزي او خپل مشر به ختمي بیا به یو طریقه جوړ شي نه ته به خپل خبره باندې مضبوط وسه او د دوی دا خبره ونه مني عثمان بن عفان رضی الله عنه سلوي خرزي به کور کې دنه الله اکبر په دې منځ کې دا आवाज کو وی انشدکم بالله الله تستريدون الظالمانو هل علمتم ان اشتريت رومه بمالي وی تاسو دا پته نشئ چې رومه کوه ما غستم جنت هم باغی باندې ګټل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې څوک به کوه والی او د مسلمانانو لپاره کې دغه لپاره جنت ته مانو غسته تاسو دا پته نشئ جيش العسره تبوک ته لپاره چې کله رسول الله جنگ لتونو د ویلو وسوک په د لخر تیار کې دغه لپاره جنت ته هغه لخر ما تیار کړي نو دیوته وی ظالمانو تاسو دا پته نشتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زمونږ د جمعات کې وسوک د مزه زیات کی دغه لپاره جنت ته مول ازمه کاغستو خو خوارج د په ظاهر کې انسانانی زړونه د دوی چې نه غد شرمخانی زړونه د دوی د شرمخانی یو سړی د خوارجو افکار لري او یو مسلمان مړ کی او مخ په جوړ مسلمانې وجل له توګر ته د مسلمان غم وړه ده سره په سوار له 100 کال بعد دلته عثمان بن عفان د وجنی ګوروته څومره اوچت انسان دی اګوره دا سوچ مکو دا کم چې راغلي د کافران دي سوچا د اسلام داوا کوي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوي د خوارج مبارک وی دا به دي قومي چې تاسو خپل منځونه د دوی د منځونو په مخ کې سپک کړي یعنی دومره تقوادار وي خدای دې چې کمی پولی چې الله یې خو دې دغه نه بوړي دي تقوا کې چې د پول نه وړي دي کنه نه دا څه شوي ته گمراه شي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله یو سړی دی ډیر سخت دیندار دی نو ګور د دینداري یو نه خدای چې د ګناه سره نه لګي د ګناه سره نه لګي او د ګناګار سره هم نه لګي د دینداري نه خدای اوس یو سړی ته ورېدو په لار باندې سیګریټ سکي د دې ګناه کوي کنه کوي هیڅ شک پکې نشي دې ګناه د لاسه بسته د سره نه لګي ولې لکه دې سړي سره ستانه لګي طبيعت یې مړ دې نشي تماشي کې صحیح ده بل یو سړی دی هغه په دې تقوا کې د حدودونو موړېدلې کوم حدود چې شریعت یې خو دي دې پلاني سره مړلر کو دا مرتد بچي سیګریټ اسکوي اوس ګور دي چې دا مرتد ټکوي دم دې لکه دینداري ګډیر مخې ته تلې د ګونې ډیر زیاته بدیش نو دومره بدیش په سړي باندې صفت ولګوله د کفر فتوی په ولګول حالانکه دا فتوا به شریعت نه لګولې شریعت د کافر نه دی ویلې نو دا خوارج کم دی دوی باره کې دا سوچ مکوئ چې دا چې کافران دي يهود دي نصارا دي دا به مسلمانانو کې دي خو دوی دې تر رسیدلې دي چې کله
یو انسان په خپل علماو باندې اعتماد نه کوي دغه نه دا شی جوړیږي د فائدې خبره ده ساتي. خوارج علي رضی الله عنه وو علي رضی الله عنه غلی وکنه علي رضی الله عنه تاسو سغواړی وی منګه دا غواړو ان الحكم الا لله حکم د چا غواړو د الله شریعت غواړو. و دې کوم مقام ته ویل وکړي چې تاسو چې سره خبرې کوئ د شریعت نه پیژنئ دي ذکر دوی اعتماد نشتی په علي رضی الله عنه باندې اعتماد بشتی نشتی ځکه گمراه شو. دي ذکر دوی په عثمان بن عفان په سره وتری اعتماد به نشتی ځکه گمراه شو. خوارج په هر زمانه کې دي سي چې کله د تدې شو وي چې ګورغه پلانې عالم دا وي پلان ولا درکوا درباریان مولیان دي ته علماء هغه مقام ګوره د خوارج په مخ کې نه مشر پیژني نه باچا پیژني نه علم پیژني نه تقوادار پیژني نه سپینګیره پیژني نه خيار پیژني نه مشورو ول پیژني هیڅ هم نه پیژني چې پیژني صرف دماغو کې چې څه هغه پیژني. ځکه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وی د خوارجو لند مذهب داده چې زمونږ مرګره ته مسلمانې چې زمون خلاف ته کافری د خوارجو لند مذهب دی چې ته زمونږ مرګره نو ته صحیح مسلمان چې زمون خلاف کافر خک الله ته کافر نه وي کله وته وي او کنه وي هم کافر کړي خو د تاسو چې کوم مرګره الله ته کافر وي کله وته وي کنه هم ته مسلمان وي ولې چې دې زمون سره مرګره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وي د خوارج یو نه خداده يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام بوتان ولا بپریدي يهود و نصارا مشرکان هندوان دا ټول بدوینه پس کې په امن کې وي او په چا پوری بنختی مسلمانانو پوری بنختی مسلمانان به ختمي. و دې کې وګوره د ظالمان راغلي دي د مصر نه او د عراق نه د چا د وجلو لپاره د عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې داغه تزکیه رب العالمین کړی دا داغه تزکیه رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا تاسو ته یې بل د ښکارې شو چې شو کافران چې تاسو دغه سره جهادونه وکي هغه علاقه فتح کوي نن تاسو راغلي یو مسلمان او دیسی مسلمان وجني او په دې طریقه سلوي خورځي هغه په خپل کور کې دنه ناسو او په دې ظالمانو بندي کړی وي او نو خلکو بسی چل کو به پټ به نږدې چې کوم کورونو چا پچت باندې چا بل څه طریقه باندې د نبی عثمان بن عفان ته جیرنه سره لګل هغه څه گزاره به پوښو. عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې سهل بن حنیف وی چې د عثمان بن عفان سره په دغه ورځ ناسومه فی الدار په کور کې او هو محصور او هغه د سلور طرف نه غیر شو خلک دي تاو نو عثمان بن عفان ناغه وی ما ته وی چې یو څوک سره نور موجوده صفته سړی سوی وی موږ چې سوی وی راته وی چې وجنو بری وی ما ته وی چې امیر المؤمنین الله دې دوی سره پوښ چې دې راغلي نو عثمان بن عفان ته وی چې وبما يقتلوني ما وجني ولې ما ته وجلو ولا هغه خودي خو کنه یو سبب یو وجه خودي خو به وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې وسړی وجل کیږي اله چې کړ خپل دین پریری یا مثال کې زیناو کې واده یي او زیناو کې دیبه وجل کیږي دغه شان چې دین یو سړی دین پریری او یو سړی چې بل نفس بے ګناه نفس دغه قتل کی نو ما چې کړه ما کما کړه نه ما خپل دین پرې خو ده نه ما چې د زنا کړه او نه ما سوق وجله الله اکبر الفاظ دو وی فوالله ما زنیت فی جاهلیه ولا اسلام نه په جاهلیت کې زنا کړي نه په اسلام کې کړي ولا تمنیت بدلا بدینی مذ هدانی الله له او نه ما چې د بل دین ارمان کړي د کوم ورځ نه چې الله سبحانه وتعالى ما اسلام را نصیب کړي ولا قتلت نفسا نبی چې د اوسه پورې سوق بی ګناه وجله دوی څه ته ولای بیروته دي کسانو ته عثمان بن عفان وی په الله د قسم خورم که زم مړ کړم قانون دي چې د مين محبت فضا او پتا سو ګوره پاتې نشي یو ځای به تاسو د منځونه ونه کوي یو ځای به تاسو د جهادونه ونه کوي هر څه به باندې خراب شي ګوره په مشرقي برکتی دی باندې خوارج سپوي خوارج خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا نه کوم ذکر کړی دی خوارج به کم عمرې هغه عقل چې دی د کم عمر عقل د مشران به کم ذکی دي د غوډي سوچ نه دي
چې تنن راوته دا خلیفہ ختمه ته چې دا خلیفہ ختم کو نبي نتیجه سره وته سنه نتیجه وته امت څه شو ټوټه شو کنه عثمان بن عفان دا وته د نصیحتونه وکړو په دغه ټیم کې عثمان بن عفان د بیبي نایله دغه سره په کور کې و هغه وی چې عثمان بن عفان د اندې په منځ کې لګوده شی او رکسات لا نه کله چې را پاسې نو ماته وی چې د خلک به ما وجني وی موتی چې امیر المؤمنین الذینک تانی شي وجلې وی ماته وی چې ما په خوب کې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوه ما ولیدو او یوه ماته وی چې صم یا عثمان روجونی ستو زمنګ سره روجماته کې یعنی دا کوم ورځي چې تب بن کړې شوی او ته وبنه دی ملو شوی او ته ډوډۍ نه ملو شوی نو ته روجه به کم ځي کې ماته ته زمنګ سره چې دی روجماته په سحر لا سلوي خورزي د حصارو د محاصره سلوي خورزي شیو په سبا د جمعې ورځو او د اخرنی ورځو د بجون کې نه سحر نه به چې کړه ډېر پاسې دو نو ځاني سپاره صفاکو او پرتګي واچو پرتګي استعمال کو او پرتګي وټړو الله اکبر ناخذ یو تی وی دا ډېر مضبوط وټړو د دې ظالمانو پته نه لګي تاسو د انسان زړه دې درجه ته ورسي چې دوه تیا کالو سلوره تیا کالو بوډاو کوم انسان دې د مخې ته عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زمونږ سلوي خلونه وې سلوي نو موږ په نمبر دل ورکولې عثمان بن عفان دا هغه انسان چې ملائکه له حیا ورزي خو د ظالمانو له حیا نه ورسي ناغه په دغه ورځ باندې ځان تیار کو او د پرتګي د ډېر مضبوط وټړو پرتګا کلک وټړو وې د دې ظالمانو پته نه لګي او ډېر حیا والا او ډېر شرم والا انسان هغه دغه مرغستو چې دې سنه چې زما عورت تر تخکار نشي او به د قران تلاوت شروع او ماته واستبول کوي چې د سیرت مختصر بیانوم کې چې ټیم موږ سره ډیر نشتی ګرګې دي کې زه په زه منځ کې دي وړي واقعات نور پکې مراغلي عثمان ابن عفان رضی الله عنه تلاوت شروع کو او په دغه تلاوت کې مصروف او د ظالمان په بسي تلو راتلو مشهور کسان چې د په دې قتل کې دغه لاسونه دغه یو څو کسان دي یو ته کنان ابن بشر ویل کیږي بل د رومان الیمانی او یو ته جبل ویل کیږي د مصر کسته د مصر جبله د بګډي غټ ظالم انسانو یو بګي سودان ابن حمران او یو ته ویل کېدو الموت الاسود تور مرګ شي الموت الاسود اولنې کڅ کله بده بشراغه په عثمان بن عفان باندې بسیدن راغ اوغه د قران تلاوت کو نو دې اراده کړو چې زه بده باندې گزارو کوم ناغه ته وي زما استاد ومنځ کې د الله کتاب د بده فیصله وکړو ناغه دې سره وېریت اولاد ووت چې ووت نو دغه الموت الاسود راغی چې تور مرګ به وته وي او د خبيث رانه وته چې څنګه رانه وته نو عثمان بن عفان ځای د مرینه ونی او دومره په زوري د مرینه ونو چې هغه د ټوپونه ووال نو کمزور بدن او کمزور انسان بهر تروته په خنداش او د مرګرو ته وی والله ما رايت شيئا قط هو الين من حلقه فالله د قسم غرو وی بوډا د مری په شان پسته مری مانو لري ما چې ونی وې سم دي ټوپونه ووالوي هغه بدن کمزور شي کله دا غاز مری دي چې د جهاد د میدانونو ته پوسو کې عثمان بن عفان رضی سوکت او دا انسان دی چې په یو ځای باندې د مجاهدین له نهنیم سوا او خان ور کړی دی په یو ځای باندې د مجاهدین له 50 اسونه ور کړی دی په زرګاو په لکاو دینار درهم د الله په لار کې شیندري دا انسان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم درې پیری جنت خرڅو هغه دا غسته خو خوارج دي په دغه ټیم کې دغه محمد ابن ابي بکر د ابو بکر صدیق نه ټول کشر زوی او د صحابي نه دی
او دومره اوچت انسانانو کوم نه چې مثال کې سړی چې محمد بن ابوبکر هغه اوچت صحابو کې دغه په شان نه د په اخري کال پیدا شو په کم کال چې رسول الله د اخرنه حج کړو د وفات شو په دغه کال دی پیدا شو د نراغه نه دیم د خوارجو په خبرو کې راغله مته سره اکثر مخ کې وی چې دغه خبرې دومره خطرناک چاله وی چلولو چې خطونه به ګرځول باقاعده دغه د پر دغه سره دي جبهور کسانو هغه په تقریر کو دي جذباتي نه دیم دغه متاثر شي او خاص کر محمد ابن ابي بکر دغه د مسله و چې الته مصر ولا سوي دی په موږ باندې مشرکه او بیا الته کسره خطر وته چې هغه دوی یو دوکه جوړ کړی او فراډ او باغی کې لیکلي دي چې عثمان بن عفان سوي چې د محمد ابن ابو بکر او د مرګري چې درشنو سره وکا مړې کا د دې لاسه دغه سره چې کله باغه به ورغه او هغه ناست قرآن ته سپینی کپڑے چوری الله اکبر نو د دې ګیری نه دي سوونیو سپینی ګیری نه دي چراغ کو ناغو ته زویا ستاپلر به دې ګیری ډیر عزت کو او ستاپلر به زما ډیر عزت کو زما استاد خپل خو مرګرتیا پاتې شي هر ځای کې موږ یو ځای د دې سپینو ډکو ستاپلر ډیر عزت کړي د دې ګیری واغ ډیر اکرام کو زما ډیر احترام کو تنن راځيو زما ګیره تراغ انسان زوی داغه سړي زوی چې ترازی زما ګیره نشي د سپینو ډکو ته لاس وړي دې خبرو سره سبحان الله متاثر شو بهر ته وته د دې هغه جماعت بالکل پرېخو نو دا خبره ځان سره یاد ساتي کسو کوم تاسو ته شوبه دراچي چې د عثمان بن عفان دنن په وجلو کې صحابه کرامو نو یو صحابي به کې څوک نشي ثابتوله او مونږه د دې په چیلنج سره وایو د الله په توفیق سره مور د دې زوی نه دراولې چې په تاریخ کې دا ثابت کې چې عثمان بن عفان د وجلو د پاره چې کوم کسان راغلي وو کې صحابي وو صرف د ابوبکر صدیق نه زوی په یادې نه دم صحابي نه هغه چې انسانانو کې نه چې څوک یادې دویمه دا هغه چې خبري ووري د نسیجری وکړو هغه پرې خو دی واپس دغه حالاتو چې بدی کې یو دریم کسرانه نه وته دریم کسرانه نه وته د عثمان بن عفان نن سره خبري کولې بدی کې چې اقدمي گزارو کو باغ باندې الله اکبر وهو واضع المصحف بين يديه دا مصحف چې د قران چې دغه سره مخې ته کول او کړه ناس تلاوت وکاو چې دغه ظالم رانه وته تور سره پلاس کوونو چې گزارې وکړو د عثمان بن عفان نه د خیلاش داری کوو ودا دې بالکل گزار کو داغه دې ظالمه اما والله انها لاول كف قط خطت المفصل وی ظالمه دا هغه لاس چې بده باندې ما رسول الله پر وحی لیکله نه هغه لاستوي دا خوارج دي دا د خوارجو مذهب دي او دا د خوارجو مسلک دي چې په هر دور کې دوی مسلمانانو ته نقصان رسي په هر دور کې دوی د مسلمانانو مشران ختمول غواړي ولا لازم ک نور صح هدف د خوارج يهود ته په امن وي نصارا په امني هندوان په امني شیکان په امني ټول په امني خو اے مسلمانه وي ته زمانه په امن نشي تابه ختمومه د خوارج مسلک او مذهب د خبيسان راغلي الله اکبر د چا سره jihad کوي عثمان بن عفان رضی الله سره په دغه ټیم کې د زمکه په دې مخ باندې دغه پښانو چت انسان نو نن دوی راغلي دغه نه لا شو او هغه ضرور انسان چې عثمان بن عفان د سیرت وورمو زم چې دغه نه لا شو او غولنې کسره د مرینه ونیو او څه خبرې وته کولې په دې کې عثمان بن عفان دغه سره خبرې کولې دلیل له دې چې عثمان بن عفان ډېر ضروري انسان الله اکبر ځکه چې په دې عمر کې هغه دومره دی خو په دغه ټیم کې نه دغه ځواني و او نه هغه غوښته چې زما د پاره څوک جنگو کې هغه ز تقدیر مسلې دي ک الله مرګ لیکل زه عمر جم غزدا نه غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دې فتنه راشي هغه درسه ویني توي شو ویني به خډيره توي دي ځکه چې کم ذکر 2000 نشپک زرو پوری او کم ذکر دغه صحابه لګ دي نو ویني به خډيره توي دي او په کم ذکر به توي دي په مدینه کې به توي دي او دا خبر عثمان بن عفان ده نه غوښته د ظالمان دغه شان لګیو پدې کې چې دینه
نه ولې د ګيري عزت کو، نه ولې د سپینو ډکو عزت کو. دوی به گزارونه ډیرول نو د خزه په د بصیراله او داغه خزینو مو نایله رانه بر خپل خاون باندې د اثر کې خو یعنی که چې د بد شي د گزارونو نه هغه ظالمانو داغه د بیبي نایلی د لاس لچراتور راوچنه داغه نه د ګوتی ټوله پرې کړي هغه به خپل خاون باندې را پرې وته نو به ول په دې بدن پورې خاندل وي بدن خو دې سیدی وي دا راغلي ګورې سره دي ها اسلام ختمول راغلي کې د کوپر ختمول راغلي کوپر ختمو منګوي هغه سره پر راغلي دي هغه کوپر ختمو د کوپر ختمولو طریقه ده چې ته د دې انسان په خزه دا خبرو کې والله لازم اسلام خو پرې چې بچا کې انسانيت یې ګنې انسانيت. اوس مثال کې د یو مسلمان او د انګريز جنگ راغی او د جنگ په دې منځ کې د خزه مخ لراله ویلې د جداد پلاني خزه ده او مثال کې په دې وار پارته خطا شه او کپڑے خراب شي دي یا سي چل شه نظام چې دا مسلمان چې مسلمانۍ نه دی وای چې جنگ زماو د دې او د دې سره چې کیسه کپڑے سره دغه هغه به خزل ور کې چې ته بيزان سکه ته بيزان پټکاو زه سیټ تکینه په دې ځان پټکا او دغه ځته کینه خبره زماو د روانه دي ظالمانو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زنانه پوری دغه په بیبي پوری وخاندل وی جسم خو دې سیدی وی الله اکبر به گزارونه باغ باندې شروع کړو په عثمان بن عفان باندې چې کله د گزارونه په ډیر شنو دغه نه د وینه چې د روانه شو بيدت. امام ابن کثیر رحمه الله وی په ډیرو روایتونو کې دا خبره راغلي ده چې اولنې قطره چې د عثمان بن عفان د جسم نوتی او هغه په دې ایت باندې لګیدل او تلاوت کو کنه ناغه آیت کې مو ده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله وکافي الله به دوی سره وګوري. دا د عثمان بن عفان د ویني قطره چې تلې د ولیدنه په دې ایت باندې لګیدل دا الله دې لپاره پوره دی الله به دوی سره پوښ او الله دې سره پوښ او الله سبحانه وتعالى ولا هغه سزاګانی ورکی ان شاء الله تاسو مخکې بیانو چې په دنیا کې الله څنګه ذلیل کړي خو الله دې په آخرت کې ول دې سزا ورکی چې د کمی دوی حقدار. عثمان بن عفان راولېدو کوم قران چې دا سره لاس کې واغې وینو نه تکثر شو ځکه علما وی چې هر شهید د پاره به څه شي ګوي ورکی کنه زمکا تورا ټوپک دار څه ګوي کوي قرآن د عثمان بن عفان د پر بسوک ګوي کوي چې شهید دی قرآن به ګوي ورکي. عثمان بن عفان رضی الله عنه په ایام التشریق کې وجله ایام التشریق د حج د ورځې چې د اخرنی په دغه کې وجله او د ورځ د جمعې و د جمعې په ورځ الله اکبر او دغه شپې له خوب لیدل رسول الله عثمان درو جماعت موږ سره وک سلوي فرضي تروجنی ولیدا وش موږ سره ماته کنه مته چې دی خو روانیت لاړ عثمان بن عفان رضان رسول الله سره ملاو شو روجه به ملتمات کړي د ابوبکر صدیق سره ملاو شو د عمر بن خطاب سره ملاو شو او بیا چې دینه د ابتی شپې له چې خخ کړو د ماخامو د مسوتن په منځ کې او په دغه ټیم کې دغه عمر 2 کالو او یې سلورتیا کالو او جنازه په هغه باندې زبیر بن عوام رضی الله عنه کړو او بقي مقبره کې خخ کړي کوم چې مسیح نبوي سره خوا کې په دې کې خخ کړي او عثمان بن عفان په خپل د وصیت کړو کزه مړ شوم نو مال به غسل چي دي زبیر بن عوام رضی الله ابو غسل کې هغه ما باندې مونږ نو هغه به مونږ کو او هغه خخ کو او د کم سړی چې وجل لري ما ودا سمخ کوي چې دا ډیر کسانو چې دا شریکو بدی کې او باز نمونه به د ذکر کړو کم سړی چې د اخرنه گزار کړي د عثمان بن عفان رضی الله عنه نو د مصر یو کسو د دنو مجبله ډیر یو زورور انسان ډیر غټ بدن یو او دا بوډا په مخ کې عثمان بن عفان داسې کمزور نو دا خوارج چې دا همیشه بوزدل خلک دي چې تاسو ورځي اله ویله
یو سپینګیره او هغه باندې په دې طریقو سره گزارونه کوي. خبه د هغه خلکو انجام ته وګوره. محمد ابن سیرین رحمه الله وی كنت اطوف بالكعبه فاذا برجل وزت کعبه می طواف کوي او سړی می ولیدو دې کعبه سره ولاړ وی چې اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي وما اظن ان تغفر لي وی الله ما وبخه او سوى ما يلا جيت ما وبخنا دا خبره کوله وما تيجي يا عبد الله الله بنده ما سمعت واحد يقول مثل ما تقول لا تسي خبرك يلا ما وبخ او سوى مثل ما وبخ وی هغه ما ته زماړي راځي وقیسه وی ما چې سقیسه دا ګوره دې خبره ته وګ کې دي خوارج ګوره لا دغه زی پوری ودرېدلی نه دي ګوره او شمار نه خو شهید شو ګره اوس موږ د ګوره سکه وی زما قصه دا ده چې ما لوز کړو د الله سره لئن مکننی من عثمان لاصفعن کچرته الله مال طاقت راکونه د عثمان بن عفان نه دی مخنبه یو سپیړه وباسم دوی ما لوز کړو د چا سره ملوز کړي الله سره یعنی مته د کافرانو نه دي اسلام په لباس کې لګي دي وی فلما قتل کله چې شهید کړي شو وضع في سريره في البيت داغه په دې کور کې هغه پروتو پکټ کې د پاسه به کپڑا چولې شي و نو خلک براتلو هغه به لیدو موږ به کو هغه خپل کور کې نو وسم د خلکو په دې لین کې راو خلک ټول دنیا را ماته چې امیر المؤمنین مرشه نو د ټول دنیا را ماته زم په لین کې ولاړو وی چې کله زرالم فلما رايت ان البيت ليس فيه احد بکور کې څوک نه ځغه دغه موګه هغه د مخنه مې کپړه کړو سپېړه مې تی وېست کو خوارج لا دغه پورې ولاړ نه دی وره د خوارجو هغه دین دی او دغه شرمخان دي وی فیبست یدی وی زره د الله قسم خورم چې زما دغه د مخله کړس ور کول او زما د لاس وچه محمد ابن سیرین وی رأيتها يابسه كأنها عود والله وما دغه غلاس ولید بالکل لرګي په کوم لاس باندې چې د امیر المؤمنین لجره کړس ور کړه او په روایت کې راځي ما مات احد منهم حتى جن د کوم کسانو چې شرکت کړو د عثمان بن عفان دن په قتل کې هغه ټول لیونی شي او ټول وجلې شي الله سبحانه وتعالى ذلیل کړی دي د آخرت نمخ کې وکم ځکه په دنیا کې په دې باندې صحابه کرامو د غم اظهار کړو علي بن ابي طالب رضی الله عنه نور چې کوم مشران صحابه کرام ټول باغ ورځ خپو او څنګه بنو خپو دومره اوچت انسان چې داغه دنیا نه لاړ او په دې طریقې سره لاړ دومره ظلم داغه سره وشو نه دا دویم خلیفہ چې شهید کړي شو اولنې خلیفہ څوک دی شهید شوی عمر رضی الله عنه دا دویم خلیفہ دی شهید کړي شو سبحان الله دریم چې کوم دی علي رضی الله عنه دا هم د خوارج دلاسه تاسو ان شاء الله سیرت چې کوم بیانو تاسو په توري چې هم د خوارج دلاسه شهید کړي شي دی خوارجو اسلام له چته فائدې نه ور کړي همیشه اسلام له ور کړي نقصان ور کړي دی خوارجو تاریخ روالي تاریخ څوک ته موږ ته وخی د عثمان بن عفان د وخت نواله ځکه چې اولنی فتنه چې راخاره شي د چا په وخت کې ده د عثمان رضی الله په وخت کې ځکه دغه سوی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی اول الفتن قتل عثمان اولنی فتنه رسول الله د مرګ نه بعد کومه ده عثمان رضی الله عنه قتل دا فتنه چې شروع شو په امت کې نباس به نور فتنو ته دروازې کولاو شوي واخر الفتن او اخرنی فتنه چې په امت کې راځي خبره دجال فتنه راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی لما قتل عثمان کله چې عثمان رضی شهید کړي شو تفرقت القلوب د زړونو ټول جدا کړي شو او کوم چې بدمعشان خلک وغیرہ ښکار شو درانه خلک چې راغ سپک کړي شو فتنې په هر ځای کې ډېری شوې درنو خلکو قدر او قیمت ورک شو او به د امت ورو کمزوري کیږي ولني دغه حال دی عثمان بن عفان د قتل نه بعد فتنې شروع شوې ما خبره دا کوله چې تاریخ روالي د عثمان بن عفان د شهادت واقعینا او د وسپوري څوک ته مونږ ته وخی خو چیلنج سره دا خبره کو چې خوارج د اسلام له فائدې ورکړي هغه څوک مونږ ته وخی عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړي شو په 35 یا 36 هجری کې 12 کاله خلافت کو او د میاشتې سمې شو
د حج میاشت ذوالحجې د جمعې ورځ وه او د هفتې په شپه باندې چې دی نو ښخ کړی شوی دی په بقیع کې. دې سره چې دی د عثمان بن عفان د مختصر سیرت ما بیان کو. دغه سیرت ډېر اوږد دی خو دا ما مختصر بیان کو او مختصر موږ په دې بیانو چې د ملګرو ته دا خبره یاد دی. نو انشاءالله که چې د الله توفیق راکړو وروسته موقع وه نو بیا به هره واقعه تفصیلا بیانو. لکه اوس مثال کې موږ دا وختي لنډ وي چې دغه په خلافت کې دا د ملکونو فتح کړی شوي دي. اوس د دې ملکونو د فتح کولو خپل یو تاریخ دی چې دا عثمان بن عفان دا کسان څنګه لیږلي ولته څه شي څه نه وشوي. خو دې ساري خبرې له موږ زونه خبره به زموږ نه ډېرې زیاتې وکړي. خو دا صرف لنډ هغه سړي ته سرسري سیرت معلومي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره وکړي. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.